آفتاب عالم ولې له نړیوال جام څخه راویستل شو؟ د افغانستان د خلکو یوازینۍ خوشحالۍ کرکټ ده چې اوس مهال یې د افغانستان ټول ولس ډېر په مینه ګوري. ولې آفتابه وروره ولې دې داسې وکړل؟ زموږ د مینې نتیجه دا شوه چې هر څه غواړې هغه وکړې. موږ او زموږ وطنوال کرکټ ته ډېره مینه لري، له خپلو کرکټیانو سره دومره مینه لري چې دا مینه یې لیونتوب ته رسېدلې ده. خو دوی په آخرو کې داسې کارونه وکړل چې د خلکو زړه یې د کرکټ څخه ورتور کړ. آفتاب عالم څه کړي دي چې په ټولنیزې رسنۍ ډېره توجه ځان ته جلب کړې ده؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ. په روان 2019 کال نړیوال جام کې افغانستان تر دا مهاله 7 لوبې ترسره کړې او 7 سره یې بایللې دي چې خپله اتمه لوبه راتلونکې شنبې د پاکستان خلاف ترسره کوي. د پاکستان خلاف تر لوبې مخکې پرون پنجشنبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی آفتاب عالم د انضباطي سرغړونې له امله د لوبډلې څخه بهر شو او د انګلستان څخه افغانستان ته راوګرځول شو چې پر ځای یې به احتیاطي لوبغاړو څخه سید شیرزاد نن انګلستان هیواد ته ولاړ سي، چیرې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شي. د آفتاب عالم د لرې کولو پریکړه د کرکټ نړیوالې شورا د تخنیکي کمیټې او د افغانستان کرکټ بورډ د ډیسپلین کمیټې د اصولو او مقرراتو پر اساس شوې. آفتاب عالم په نړیوال جام کې د افغانستان په ګټه د نیوزیلند خلاف لوبه کې 3 ویکټې هم ترلاسه کړې وې. د نړیوالې شورا او افغانستان کرکټ بورډ د انضباطي کمیټې اصولو له مخې هیڅ لوبغاړی او ورسره مل پلاوی نشي کولی چې له ټاکل شوي اصولو څخه سرغړونه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به ورباندې وضع شوي اصول عملي کیږي. ملګرو، آفتاب عالم داسې یو کار کړی ده چې د ویلو نه ده او موږ نه غواړو چې هغه کار درته ووایو، نو تاسو ټول خپله ښه پوهیږئ چې د کوم کار کړی ده. ملګرو، ویډیو ضرور لایک کړئ او که غواړئ چې د کرکټ څخه مهم او تازه پیښې له تاسو در ورسیږي نو حتما یې سبسکرایب کړئ.